أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد، نن د اقتصاد یا د اسلامی مصارف یا د اسلامی حقوق نن تقریبا شپږمه برخه شروع کوو او په دې شپږمه برخه د دې کې چې موږ او تاسو شروع کړو د دې نوم او عنوان جزیه ده. جزیه علما تعریف کوي چې جزیه دې ته ویل کېږي چې د چانه یو څه اخیستل یا لکه موږ او تاسو د یو جرمونو په مقابل کې چاته جزا ورکول او یا د یو چانه ټکس اخیستل یا یو عوض اخیستل دې ته جزیه ویل کېږي. او د جزیه آیات شریف چې ما ولوستو دا په نهم کال راغلی دی. نهم کال باندې د هجرت جزیه راغلی. د هغې نه مخکې د خیبر غزوه او نورې غزوې تېرې شوې دي، د هغې کې جزیه نه وه او هغو کې بس هغه څه وو چې کوم یو ځمکې به یې تسلیمېدلې او ما مخکې ویل چې غنیمتونه به وو او هغې کې به فی وه. الفی یعنې هغه مالونه به وو چې بدون د جنګ نه به تسلیم شوي وو. اما کوم ځای نه به چې په جنګ باندې تسلیم شوي وو هغه به غنیمت وو. هغې کې موږ تاسو خبرې وکړې. نن د جزیې په باره کې خبرې کوو. الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې او د توبې 9 آیات 10 پاره کې داسې راوړي: قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله واليوم الآخر. وایي قتال وکئ او جنګ وکئ د هغه کسانو سره چې نه راوړي ایمان په الله باندې او په یو ورځ د آخرت باندې، یعنی په ورځ د اوله او په ورځ د آخره باندې نه راوړي ایمان. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، او هغه څه ته حرام او نامشروع نه وایي کوم یو چې الله او د هغه رسول هغه حرام کړي دي. ولا يدينون دين الحق، او نه دین او نه د حق دین ته قانع کېږي. من الذین هغه کسان اوتو الکتاب چې کتاب هم ورکول شوی دی، ورته په کتاب باندې هم پوه شوي دي. حتی یعطوا الجزیه، او که فرضاً دا کار ونه کړي نو او دا کار کوي نو تاسو ورته ووایئ چې جزیه ورکوئ. جزیه ورکوئ د دې لپاره یې ورکوئ چې ستاسو یو څه مال باید مسلمانانو ته تسلیم شي. وهم صاغرون، او دا خلک که ځان هر څومره اوچت کړي خو دا د سلطې د اسلام کې یا د سلطې د اسلام په مقابله کې دا ډېر زیات واړه خلک دي او صاغرون دي. او کله چې تاسو دې نه جزیه واخلئ نو دا صغیر پاتې کېږي او بېوزلی پاتې کېږي. نو په دې لحاظ باندې الله جل جلاله فرمایي چې تاسو د دې نه جزیه واخلئ او د جزیې اخیستل دا اسلامي رواج دی. او ومې ویل چې جزیه دې ته ویلی کېږي چې چا نه جزا ورکړي او یا چا نه یو څه اخلي. خو دا جزیه هم په دوو قسمتو باندې تقسیم شوې ده. یوه جزیه دې ته ویلی کېږي چې خپله خلک ومني او په صلح باندې جزیه وي. او دویمه جزیه دا وه چې کله سړی اسلام ته نه راځي نو اسلام باندې بیا جزیه ورته ورکول کېږي. او د دې په باره کې د احادیثو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث داسې دي چې كما ثبت في صحيح مسلم انه قال اذا لقيت عدوك من المشركين، کله چې ته مخامخ شې د خپلو هغه کسانو دشمنانو سره من المشرکین چې د مشرکانو ځینې دي، فادعوهم، را دعوتک الى احدى خلال ثلاث، دې دریو شیانو ته را دعوت کا. ایتهن اجابو، یو چې د دې نه ته جواب وکړه الیها، په دې باندې به یو باندې به ودرېږي. فاقبل منهم، فلهذا او د دې نه به قبلیږي هغه څه چې دی پرې ودرېږي. وکفه، او د دې سره به ته په دغې باندې صلح او قناعت به پرې کړې. ثم امره، بیا امر وکړه، امر وشي ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې امر کړی ان یدعوهم، را دعوت کوي الاسلام، اسلام ته دعوت کوي.
ورته ووایي چې مسلمان شه، مشرکینو ته ووایي چې مسلمان شه. او که نه مسلمان کېږي او الجزیه او یا جزیه ورکړه، او که دا جزیه هم نه ورکړي او مسلمان کېږي هم نه، او یقاتلوه، او بیا به نو موږ تا سره قتال کوو، موږ به بیا تا سره تر هغې پورې جنګېږو چې تر څو پورې یا جزیه قبوله کړي او یا د دې هغه څه احکام چې تا ته ویل شوي دي هغه باید ته ومني. د دې په لحاظ باندې چې الله جل جلاله چې کوم یو شی فرض کړی دی او مسلمانان ته یې ښودلي، موږ تا نه جزیه د دې دپاره نه اخلو، بلکې جزیه یو حقوقي سوال هم دی او یو مالی پانګه هم ده، یو اقتصادي پانګه هم ده. حقوق په دې نامه باندې دي چې ستا په خاوره کې کوم مشرک اوسېږي او کوم یو غیر اهل دین اوسېږي، لکه هندوان، لکه سکان، لکه مشرکان، لکه نور قومونه یهود او نصارا ستا په خاوره کې اوسېږي، نو هغه به تا ته جزیه درکوي. ولې به جزیه درکوي؟ ځکه به درته جزیه درکوي چې ته به د هغې ټول حقوق خوندي کړې، هغه په تا باندې حق لري چې هغې باندې څوک جنګ ونه کړي، د هغې څوک عزت پورې خبره ونه کړي، د هغې څوک جایداد پورې غرض ونه کړي، د هغې دین پورې څوک غرض ونه کړي، د هغې کلیسا څوک ورانه نه کړي، د هغې سپین ږیري او ماشوم ته څوک غرض ونه کړي. نو دغه ټول حقوق بیا د جزیې په مقابل کې په یو اسلامي نظام او سلطه کې راغونډ شي او د دې نظام چلوونکی به صرف دا وي چې اسلامي قانون نه به برخورداره وي او جزیه به ورکوي. او کله که بیا مسلمان شو نو جزیه نشته دی. نو ځکه الله جل جلاله چې دا خوار دي او غریب دي او د دین په لحاظ باندې خواري او غریبي او صغیر دي ته ویلی کېږي چې په مقابل کې کبیر دي. دا واړه خلک دي ځکه چې دوی دین نه لري. هغه څوک چې دین لري هغه کبیر دي او هغه څوک چې دین نه لري هغه صغیر دي. نو دا صغیرون دي، دوی ته ووایي چې تاسو خامخا جزیه ورکوئ. خو جزیه چې کله اخلي نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه چې کله وفدونه ورته راتله نو دې یو خط ولیکه، رسول الله صلی الله علیه وسلم خط لیکلی دی. قال یونس وکان نصرانیا فاسلم. یونس روایت کوي خو هغه بیا وروسته دا یونس مسلمان شو. څه وایي دا؟ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم كتب ولیکل الى اهل نجران، د اهل د نجران ته ولیکل باسم اله ابراهیم. تاسو واورئ زه درته دا خط لیکم د ابراهیم په الله باندې و اسحاق او د اسحاق په الله باندې و یعقوب او د یعقوب علیه السلام په اله باندې. یعنی تاسو په دې پوه شئ ابراهیم علیه السلام دا د عربو او د عجمو پلار دی، او اسحاق علیه السلام د بني اسرائیلو پلار دی، او یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار او د بني اسرائیلو پلار دی. او د دې نه ټول د دې نوم بني اسرائیلو، دا بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام نه شروع شوي. او بل زوی چې د ابراهیم علیه السلام هغه اسماعیل ذبیح الله چې هغه په مکه کې و، د مکې معظمې په اولاد کې ابراهیم خلیل دعا کړې وه، الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ. او اسحاق او یعقوب او د دوی د نسل نه ډیر زیات پیغمبران پیدا شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل تاسو ته د دې خلکو د دې پیغمبرانو د الله چې واحد لا شریک دی د هغې په نامه تاسو ته داسې لیکم. اما بعد وروسته د دې نه چې سرنامه یې ولیکله بیا ورته داسې لیکلي اما بعد فاني ادعوکم، زه چې یم تاسو دعوت کوم ای خلکو د نجران واورئ. څنګه دعوت کوم؟ الى عباد الله، د الله عبادت تم دعوت کوم. من عباده العباد، د الله د عبادت د هغه چا بندگانو عبادت چې تا کوئ د هغې عبادت پرېږدئ، د هغې نه دعوت کوم د الله عبادت ته. ادعوکم او تاسو دعوت کوم په دویم ځل باندې الى ولایت الله من ولایت العباد، تاسو د هغه ناجي ذات ته دعوت کوم چې تاسو ته نجات درکړي چې هغه ولایت د الله جل جلاله دی او د نجات سبب دی. تاسو ته دعوت در کوم چې راشئ ولایت د الله ته، من ولایت العباد، د انسانانو د سلطې او د هغې د ولایت نه او د هغې د نجات نه بیرون شئ، د هغې بندګي مه کوئ، د الله بندګي وکئ او د الله تعالی د نجات په کرښه کې داخل شئ او دې د ده په بندګۍ کې نجات دی. دې ته تاسو دعوت کوم. فان ابیتم فالجزیه، که چېرته زما دعوت او زما دا خط ونه منه نو واورئ دا فالجزیه، تاسو به جزیه ورکوئ. فان ابیتم، او که جزیه م ورنه کړه فان ابیتم او بیا هم انکار وکړه فقد اذنتکم بحرب، نو زه به تاسو سره بیا هغه څه کوم چې تاسو ته اعلان کوم په جنګ سره،
تاسو به بیا ما سره جنګ کوئ والسلام. او بیا وروسته د هغې نه لیکلي والسلام. دا خط ورسېده. نجران تقریبا په څو میله لرې د مدینې منورې او مکې معظمې نه واقع دي او په نجران کې ډېرې زیاتې قریې دي. خو کومه قریه چې د نجران وه او کوم یو خلک یې دا دوه اویا قریې وي او دې دوه اویا قریو کې د دوی تقریبا کم از کم 100,000 جنګیالان دو سواره لرل. دومره زیات قوت او طاقت یې لره او دا ځای ډېر آباد او ښه او په دې کې د عربو د حبشو د خوا نه د هغې د قیصر د خوا نه یوه کعبه آباده شوې وه چې دا نظیر د کعبې مبارکې و چې په مکه معظمه کې ده او خلکو ته به ویل چې دا یمني کعبې ته تاسو هر څه کوئ او هغې کعبې نه تېر شئ کومه یوه کعبه چې تاسو هلته فرستش کوئ په سعودي عرب کې او په مکه کې چې ده دې کعبې ته راځئ. وایي چې د دې دغه ګنبده او د دې د خپل تعمیر تقریبا د 300 څرمنو نه جوړ شوی او عین شکل یې د کعبې مبارکې لره او عین قوانین یې ورته وضع کړي چې څوک به داخل شو دې ته هغه به په امن او عینا علما او اسقفان یې ورته معرفي کړي او دغه اسقفان بیا د سید او د عاقب په نامه باندې به یادېده او دا دومره اندازې پورې لوی ځای جوړ کړی او چې ټول خلک به چې چېرته راتله نو د دې ته بیا عبادت به یې کوو او په دې ځای کې به د دې د میاشتې هغه د اوقافو کوم یو پیسې به چې دې ته راتلې په خیرات کې تقریبا د هغه وخت زمان سره 2 لکه روپۍ کېدلې چې هغه دینارونه او درهمونه او ډېر زیاتې اوچتې پیسې وي. دا د دې عایداتو په اوقافو کې نو د دې مکې دغه کم یو خلکو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولېږه نو چې کله دې ته دا خط ور ورسېده نو فورا هغه اسقف ولړزېده وایي لړزه باندې راغی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خط یې ولیده وایي زر تر زره یې راوغوښتل نور خلک. شرحبیل یو ډېر اوچت سړی او بن وداعته هغه د دې قوم ډېر مشهور هغه یې راوغوښته ورته ویل ته څه وایې دې کې داسې یو سړی راغلی دی او ما ته یې داسې خط رالیږلی دی څه کوئ؟ ویې ویل چې دا خو هغه څوک دی چې کېدلی شي چې دا د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې چې پیشبیني شوی وه هماغه پیغمبر وي. بیا د دې نه وړاندې لاړ سید او عاقب او نور قریون یې خلک راټول کړه او هر یو سره یې مشرانو سره یې مصلحت وکړه چې داسې یو خط ماته راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم جزیه غواړي تاسو څه کوئ یا اسلامېږئ. یو ټول ورته ویلي وایي ورته ویل چې ښه مونږ په دې باندې پوهېږو. هر یو د شرحبیل خبره تایید کړه چې هو دې سره باید مونږ جوړه وکړو که دا چېرته نبي وي نو مونږ نه شو کولی. بالاخره 80 کسه 40 کسه یا 12 کسه بنا پر روایاتو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله نو د دې مشر ابو حارث ابو حارث هغه څوک چې دغه خپله کعبه ورته قیصر د روم جوړه کړې وه او د ده په نامه باندې وه او ده ته یې جوړه کړې وه او ډېر مصرف یې پرې کړی او د دې لپاره چې دا ډېر زیات محترم او د هغه وخت زمان اسقف او پاپ او عالم و د دې خلکو د نصرانیانو ډېر غټ عالم و د عیسویانو نو د دې لپاره یې جوړه کړې وه دغه خپله ابو حارث هم ورسره راغی. کله چې دوی راغله عیسویان چې کله راغله او څنګه راننواته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازت وکړه چې راننوځئ جومات ته. کله چې جومات ته راننواته نو په جومات کې یو ځل دوی خپل هر څه وایستل او جامې او ښه بد او سونه او خان هلته وتړل او نور راننواته هغه ته نو دوی هغه خپلې زړې د سفر جامې وایستې او د ورېښمو او ښایسته جامېګانې واغوستې او د طلا ګوتې په هغه انګشتري چې د طلاګانو وي هغه یې په لاس کړې او بنګړي په لاس کړه د طلاګانو او ځانونه یې ډېر ښایسته کړه. د دوی په کفر کې چې کوم طلاګانې راواوې هغه یې واچولې. کله چې دا واچولې ووته بهر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وانخیسته. کله چې سلام وانخیسته څو ځلې ورته واچوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړه. کله چې لاړه نو دوی حیران شو چې زر تر زره ورته عثمان بن عفان رضی الله عنه راغی او ورته مخې ته عثمان بن عفان رضی الله او عبدالرحمن بن عوف ورته مخې ته راغی چې راغی نور صحابه هم ورسره ووتل مونږ دې راوغوښتو دی ستاسو پیغمبر اوس ورته مونږ سلام اچو اوس مونږ سلام هم نه والې کړئ. دوی حیران شو چې دا څنګه دا عثمان او عبدالرحمن یې ځکه پېژانده چې دوی به د تجارت دپاره به هلته تله. وایي د صحابهو ډله ډېره شوه او راغله دې ډله کې علي رضی الله عنه هم علي رضی الله عنه بن ابي طالب نه پوښتنه وکړه یا ابا الحسن فی هؤلاء القوم څه وایې په دغې قوم کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې کړي دي ورسره. نو علي رضی الله عنه دا فتوا ورکړه خلاصه دا چې ورته یې وویلې چې ای خلکو واورئ تاسو خپلې طلا وباسئ
ورېښمو جامې وباسئ غیر شرعي هغه خپلې د سفر هغه غریبې جامې واغوندئ بیا ورشئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله چې دوی بیرته راغله خپلې جامېګانې یې وایستې طلاګانې یې لرې کړې د ځان نه نو بیا چې ورغله رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام علیکم هغه ورته وعلیکم السلام سلام یې ورته واچو او د سلام سره سم یې بیا ورته وویل چې خلکو ته یې وویل چې خلکو مانې کړه صحابه وو چې دا خو مونځ کوي زمونږ په دغه کې جومات کې ورته دعاهم وایي پرېږدئ دا خلک چې مونځ وکړي دوی یو مشرق طرف ته مخ که اول ته خپل لمونځ یې وکړ کله چې لمونځ وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او پوښتنې یې ورنه شروع کړي چې ته د عیسی علیه السلام په باره کې څه وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل زه اوس څه نشم ویلی درته الله جل جلاله وحی نازل کړه د سورة عمران اتیا آیاتونه راغله د دې لپاره چې د عیسی علیه السلام شرح یې وکړه او د هغې نو دوی ورنه پوښتنه وکړه چې ته عیسی علیه السلام پیژنې که نه یې پیژنې هغې ورته ویل زه یې پیژنم دا د الله بنده دی ورته ویل نه دا د الله زوی دی ورته ویل چې نه دا د الله زوی نه دی او بله دا خبره ده چې تاسو دا طلا استعمالوئ دا شی نه کوئ دا غیر دیني شیان دي دا باید ونه کوئ او هغه د هغې زوی نه دی ورته ویل ښه ته یې مونږ له پلار وښیه د دې پلار وښیه نو چې بیا پلار زوی څنګه پیدا کېږي نو الله جل جلاله ورته دا آیات شریف نازل کړه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب وایي د عیسی علیه السلام مثال دا دی لکه څنګه چې آدم علیه السلام ما د خاورو نه پیدا کړې نه یې پلار و او نه یې مور وه تاسو په یو د عیسی پلار لټوئ د آدم علیه السلام خو نه مور وه او نه پلار وه او د هغې نه مې هوا پیدا کړه د نارینه نه مې پیدا کړه د سره یې بیخي مور یې ونه د هغې مور نه وه نو عیسی علیه السلام ته یې هم همدغسې ویل من تراب هغه مې د خاورې نه پیدا ثم قال له کن فیکون بیا مې ورته ویل چې شان نو موجود شو او آدم علیه السلام شو الحق من ربك فلا تكن من الممترين حق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وي حق د الله د طرف نه دي هیڅ وخت شک مه کوئ په دې کې چې الله تعالی درته څه وایي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم څوک چې درته د دې سره تا ته دلیل وي او درته د هغه د خپل زوی د الله زوی ثابتوي نو ته وایي د هغې سره دلیل وي او دلایل ورسره وي من العلم د علم نه فقل ورته ووایه که دلایل نه مني ستا تعالوا راشئ ندعو ابناءنا وابناءکم دعوت کوي خپل ابناءنا خپل بچي او ښځې دعوت کوي وابناءکم او زه به خپل بچي او ښځې دعوت کوم ونساءنا خپلې ښځې به دعوت کوم ونساءکم او تاسو خپلې ښځې دعوت کوئ وانفسنا زه به په خپله موږ حاضر شو وانفسکم یعنې صحابو سره به زه حاضر شم وانفسکم او تاسو د خپلو ملګرو سره حاضر شئ ثم نبتهل بیا به بعد د هغې نه به موږ او تاسو ملاعنه وکړو او مباهله به وکړو کله چې ملاعنه او مباهله دې ته وایي چې الله ته ټول امورات وسپاري او په آخر کې دا وایي که زه چېرته داسې فنجعل لعنة الله علی الکاذبین په آخر کې به دا دعا کوي چې هر څوک که مونږ او تاسو کې دروغجن وي په هغې د لعنت د الله تعالی وي په دروغجنو خلکو باندې سوره آل عمران آیات 9 50 او تر 1 پورې کله چې دا کار ورسره وشو نو دوی ورته ویل چې سبا ته به مونږ دا ملاعنه کوو ته به خپل راوړې سهار چې و رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن حسین سره د فاطمه الزهرا سره د ابوبکر او د عمر سره او د خپلو صحابو سره راغې او دا چې دا سید او عاقب چې د دوی دواړو مشرانو دوی چې کله چې رانږدې شو نو دوی چې کله نږدې شو په ابو ویل چې مونږ دا کار نه کوو ولې نه کوئ وایي ځکه یې مونږ نه کوو چې دا کار مونږ نه کوو ځکه د یو ورته ویل چې دا مباهله ونه کوي که دا مباهله وکړه نه به تاسو کې برکت وي او نه به نسل ډېر شي او آینده نسلونه به هم د اور سره مخامخ وي او نه به تاسو کوم کامیابي پیدا کوي نو مه کوئ خپل نسلونه او خپل ژوندونونه مه خرابوئ او ملاعنه مه کوئ او دا که په رښتیني پیغمبر وي نو موږ د دې طاقت نه لرو نو کله چې دا ورته ویل شو نو عبدالله او شرحبیل یو بل سره وکتل ویل چې هو سیده موږ دا کار نه کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معذرت وغوښته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دا کار نه کوو هغه ورته ویل ښه څه کوئ ویل چې دا کوو چې موږ څه چې څه وی هماغسې منو خو موږ تا سره دا شیونه نه کوو ښه چې دا منئ څنګه کوئ نو دا منو چې تا ته به موږ هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ښه چې دا منئ اوس چې دا ومنل اوس ماته جزیه راکوئ که نه وایي هو موږ جزیه درکوو درته نو د جزیه په نجران په خلکو باندې شوه
ورته بیا وروسته ورته وویل چې موږ سره داسې یو سړی ولېږه چې تا ته جزیه درکړو او تا ته موږ هغه څه درکړو چې ته یې غواړې په کال کې نو هغه شیان چې موږ ورکوو نو موږ سره یو امین سړی ولېږه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تا نه نور هېڅ نه غواړو یو امین سړی درنه غواړو چې موږ ته یې راکړې نعطيك ما سألت موږ چې دا نه څوک غواړو هغه راکړه فابعث معنا رجلا أمينا یو امین سړی موږ سره مقرر کړه خپل سفیر ولا تبعث معنا الا امينا من سره څوک هم ملګا مگر امین سړی راته لګا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ابعثن معكم رجلا امينا ذبتا سره یو امین سړی ولګم حق امین چې پر اختیار امین وي فاستشرف له اصحابه دلته صحابه ټول ځانونه جګ جګ کړه چې ما به غواړي یو بل سره را مخامخ شو چې اوس به ما غواړي چې امین سړی څوک دی په دې امت کې بیا رسول الله فقال وی فرمایل قم یا ابا عبیده بن الجراح ابو عبیده بن الجراح ته ویل چې اوچت شو ودرېږه فلما قام کله چې ودرېده دې ټولو کې قال هذا امین هذه الامه دا چې دی امین د دې امت دی دا به تاسو سره لاړ شي نو بیا به دا ورسره لاړه او هغه جزیه به یې چې ورکوله هغه جزیه به یې بیا راټولوله هغې جزیې نه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جزیه ورباندې چې څه ټاکلې وه هغه ټاکلې وه خو په اسلام کې ما تاسو ته مخکې وویل چې جزیه یو هغه جزیه وي چې هغه په خپله باندې خلک په صلح باندې ورکوي او یو هغه جزیه وي چې تاسو هغه په فتح باندې ووهئ یعنې په جنګ باندې ووهئ او د هغې نه بیا څه شی اخلئ که چېرته تاسو فتح وکړه او جنګ هم ورسره وکړه جزیه ستاسو په لاس کې ده چې هر څومره پرې مقرروئ او که نه جزیه د هغې په لاس کې وه یعنې کله یې صلح یې وکړه نو بیا جزیه ستاسو په لاس کې نه ده بیا به هغې سره هغه صلح کوئ کومه یې وه چې په صلح وي او په جنګ کې جزیه ستاسو په لاس کې ده هر څه چې ورکوئ دې کې زرګونه حلیې یعنې سامانونه یې مقرر کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی نه یې وغوښتل چې دا به په کال کې به تاسو په سفر او په رجب کې به زر حلیې یعنې دا جامې ورکوي دي خلکو ته یعنی یو ازار او یو د جامې د یمني یو ازار او یو لنګ لکه د حج جامې دا به ورکوي په هر وخت کې یعنی 2 میاشتو کې به ورکوي زر او کله چې وغواړو چې یا زیات شي یا کم شي نو بیا به موږ تاسو په دې کې مشوره کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې دا مقرر کړه او بیا دوی چې بیرته لاړه خپل قوم کې همدا خبره وکړه د دوی قوم بیا ټول هر څه ومنل ویل چې بالکل صحیح ده موږ همدا جزیه ورکوو نو اوس د دې په باره کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن اسحاق فرمایي چې نصارا د نجران د المدینه فحدثني محمد بن جعفر بن زفر دا وایي چې وفد نجران راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دخلو دا په وخت د عصر کې او بیا مونځ یې وکړه شرق طرف ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منې نه کړه ولې یې منې نه کړه ویل چې دعهم پرېږدئ یې چې دوی کوم طرف ته مونځ کوي هغې ته د دوی سره یې خپل اسقف هم هغه مشر یې مو ورسره نو سره د دې هغه خپل د دین په باره کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور صحابه کرام خلفای راشدین چې څوک به چېرته ته نو دا رواج شو چې اول به د اسلام غواړئ اسلام دعوت به ورکوئ دویم به بیا ورکوئ ورته چې جزیه درکړي او که بیا جزیه نه درکوله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خط مطابق بیا به ورسره هغه غواړي چې جنګ ورسره وکړي نو بیا به ورسره جنګ کوئ فلهذا د دوی د هغه ټول مشران او رهبانان او هغه څوک چې دوی دا ومنل چې هو مونږ به دا کوو دغه ځمکه 2 قرې وه خو دا ځمکه دومره اندازې پورې پراخه او ښایسته وه چې دا خلک پکې دومره زیات خوشحاله او خو دا ولې عیسویان شوي دي دې کتابونو کې لیکي داسې لکه بخاري شریف کې لکه نور کتابونو کې داسې لیکي وایي دغه خلک چې کله کوم یو د چا سره نږدې او کوم خلکو ورسره نږدې اړیکې لرلې لکه مثلا یو ځای کې به اوسېده هلته به عیسویان نږدې وو نو دا خلک د عیسویانو په دین شوي وو او کوم خلک به چې د هغې نه وړاندې وو او د عیسویانو په دین به نه کوم یو به چې د عیسویانو په دین باندې نه هغه به یو بل قوم سره نږدې وو دا بل قوم به څوک وو دا بل قوم لکه مثلا یهودان به د هغو سره به یو ځای وو که د هغو نه به بیا لرې وو وړاندې وو بیا به د هغې نه هغه به بیا په مجوسان وو او یا به عبادت نار او یا عبادت اسام یا به د عبادت به کوو د بتانو او یا به عبادت به کوو د غور یا به د ستورو کوو فلهذا دا خلک تقسیم شوي وو په دې لحاظ باندې خو د جزا د اندازه د دې خپله د دوی چې ومنله کومه یې وه
على 1000 حلة النصف في السفر وی زر حلی یا جامې به ورکوئ په سفر میاشتې کې والبقیة فی الرجب او نور به بیا ورکوئ یعنې نیمې به په دې کې ورکوئ او بیا به نور په رجب په میاشت کې ورکوئ ویؤدیها الی مسلمین او دا به ادا کوئ مسلمانانو ته وعاریة او ورباندې داسې نور 30 درعا او زیات یې ورباندې کېښودلې چې تاسو به ورکوئ 30 هغه د جنګ اسباب و30 فرسا او 30 اسونه به ورکوئ و30 بعیرا او 30 به اوښان ورکوئ و30 او همدارنګه من کل صنف د هر یو صنف نه د سلانه به 30 ورته مثلا نیغي توري نور شیان او دا هغه خلکو چې دوی جزیه قبوله کړله او بیا د جزیې نه وروسته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښودل خو بیا دا په کلاره کلاره باندې مسلمانان شو ټول خلک دغه خپله اسقف دا څوک چې وو نصرانیان هغه چا چې بیا دعوت قبول کو هغوی بیا دغه شو بیا خلفای راشدین راغله منځته بیا د دې جزیې صفتونه زیات شو چې دا موږ د چا نه واخلو او چا نه یې وانه خلو بالاخره جزیه بیا د یهودو او نسواراو نه او د مجوسیانو نه اخیستل کېدله علماو پکې اختلافونه کړي چې د دې نه نه اخیستل کېږي د هغې نه اخیستل کېږي مجوسیانو نه نه اخیستل کېږي خو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستند هغه سندونه شته دي دلته فرمایي چې عن بجالتنا روایت دی چې معاویه ما آتاه فآتانا کتاب عمر ما ته وایي کتاب د عمر راغی په کوم ځای کې هلته جګړې ته تللی او غزوې ته تللی قبل موته بسنة یو کال مخکې چې عمر وفات شي رضی الله عنه ما ته فرقوا بین ذي محرم من المجوس وایي مجوسیانو ته ووایي چې خپل مور خور سره نکاح نه کوي خپل محرمات باید لرې کړي ترور سره نکاح نه کوي عمه او خاله سره نکاح نه کوي وایي هغې سره فورا ورته لرېوالی دې وکړه ځکه مسلمانان بیا په دې غمخته کېږي من المجوس حتی وی بیا ورته ویل چې د دې نه اوس زه جزیه واخلم که نه ویل دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي یو که نه عبدالرحمن بن عوف شاهدي ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجوسیانو نه اخیستله جزیه فلهذا دې جزیه د هغې نه واخیستله معاذ رضی الله عنه چې کله یمن ته لاړ نو یمن ته حاکم او قاضي ولېږه نو هغې خلکو ته اعلان وکړ چې تاسو اوس څنګه چپ کوئ نو بیا ورته دا مکتوب یا دا فرمان د رسول الله نه ورکړل شوی كل حال من هر یو غالب تبا چیش بالغ تبا محتلم دینار یو دینار باور کوي خدا به د ښځې نه نه اخیستل کېږي د صغیر نه به نه اخیستل کېږي د مریض نه به نه اخیستل کېږي د بوډا نه به نه اخیستل کېږي د هغه ځای نه چې هلته اسقف وي او پیر وي او ملا وي د هغې خلکو هغې نه به نه اخیستل کېږي او نور چې څوک غالب وي هغې نه به اخیستل کېږي سره د دې چې علما په دې کې اختلاف لري امام صاحب ابو حنیفه داسې وایي چې د احادیثو نه دا معلومیږي چې هغه سړی چې موړ وي او غني وي 4 دیناره به ورکوي 4 دیناره به په کال کې ورکوي هغه سړی چې غریب وي او متوسط وي هغه به 2 دیناره به ورکوي د میاشتې هغې ته 23 دیناره کړي او هغه سړی چې غریب وي د هغه به 1 دینار به ورکوي دا فیصله په احادیثو کې راغلې ده په امام صاحب شافعي بیا وایي چې نه د ټولو نه یو رقم واخیستل شي خو په هر صورت باندې د امام صاحب ابو حنیفه جمهور علماء دا قبول کړي او ځکه یې قبول کړي دي چې وایي چې د عثمان رضی الله عنه علي رضی الله عنه عمر رضی الله عنه په وخت کې همدغسې جاري وو او تر اوسه پورې جاري دي او جزیه ترې اخیستل کېږي او هېڅوک نشي کولی چې د دې جزیې نه اختلاف وکړي فلهذا جزیه د هغه خلکو چې بې قومه خلک دي او غیر مسلمانان دي د هغې حقوق تثبیت شو چې کله جزیه ورکړي ټول حقوق عینا داسې دي لکه د وطن کې چې اوسېږي سلطه د مسلمانانو ده خو د دوی ټول حقوق په ځای باندې دي هېڅوک پرې تعارض نشي کولی او کله چې جزیه ورکړي نو جزیه به په دواړو شیونو باندې که په جنګ او کفار شي باندې وي دا د مسلمانانو په حالات کې دي د هغو د قانونو لاندې دي د هغې د قوانینو سره به مطابق چلیږي الله جل جلاله موږ تاسو ته وسله دې راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات عملي